نن به موږ تاسو په څو ټاپکو باندې خبرې وکړو. لومړی ټاپک به څه وي؟ منی منیجمنټ. صحیح ده. دوهم ټاپک به څه وڅېږي؟ اس منیجمنټ خو غږېدلی وي، فنډامنټل انالیسس باندې به وغږېږو. صحیح ده. انالیسس باندې به وغږېږو. دریم ټایم فريمز باندې به خبرې وکړو. ٹھیک شو؟ ښه، چې موږ د تحلیل بخش خلاص کو، بخش د تحلیل ټول وویل شو، اوس راځو مطلب موږ ټریډ ته داخلېږو. صحیح ده. ټریډ ته څنګه داخل شو، په څومره مقدار سره داخل شو، دغه مهمه خبره ده. ګورئ فرض کې تاسو سره دی $50,000 تاسو سره دی، یا تاسو سره مثال $6,000 فنډډ اکاونټ دی. شه ده $6,000 فنډډ اکاونټ تاسو سره موجود ده. دا ستا اکاونټ سایز شو. چې شو اکاونټ سایز شو. اوس ته چې یو ټریډ کې، نو ته به ټریډ کې منیجمنټ دا وایي چې ته باید ستا په ټریډ کې باید 1% الی 2% پیسې موجود اوسېږي. څومره وي؟ 1% اور 2%. ستا باید په یو ټریډ کې همدومره پیسې اوسېږي، دینه باید زیاتې پیسې په یو ټریډ کې موجود نه اوسېږي. دا چې شو ټریډ شو. دا نو ستا باید په یو ټریډ کې همدومره پیسې وي، ډېرې پیسې نه اوسېږي. داسې به نه کړي چې خپلې ټولې پیسې راواخلې او دم ټریډ ته یې خطا کړي. ته باید د خپلو پیسو 1% یا 2% په یو ټریډ کې واچي. یو ټریډ کې باید ته همدومره پیسې واچي. که ګټه کېږي که تاوان کېږي، ستا باید همدغه 1% تاوان شي، او د همدې بیا هغه مونږ ریوارډ خپله وایو که نه، رسک ریشو ریوارډ مو خبره کړې ده. رسک ستا باید دومره پیسې اوسېږي په یو ټریډ کې. صحیح شو؟ 1% پیسې رابلې کې ټریډ لپاره، دا به ستا 1% شي. نور رسک ټو ریوارډ مونږ خبره کړې ده. صحیح ده. مثال اوس ستا د $6,000 1% څومره کېږي؟ زه غواړم ستاسو باید په اول وختونو کې ټول 1% پیسې په ټریډ کې موجود اوسېږي. نو 80,000 واخله، 6,000 واخله، تقسیم چی کوي؟ تقسیم د ضرب 1 تقسیم 100 کوي، 1% بشي. صحیح شو؟ یعنی 6,000 تقسیم د 100 بشي. که ضرب ورکما که په 1% کې اچوي، 1% یو راځي که نه، نو ضرب د 1 تقسیم د 100 چې دا مساوي څومره شي؟ 80 سره شي، $80 سره بشي. یعنی ستا باید په هر ټریډ کې څومره پیسې وي؟ $80 به ستا په ټریډ کې بندي شي. دا څومره د حکمت خبر ده. اوس که ستا یو ټریډ ناکام نشي که نه، ستا اکاونټ له منځه نه ځي. ستا باید 100 ټریډ ناکام شي، ته باید 100 ټریډونه وبایلې تر څو ستا اکاونټ څنګه شي؟ 0 شي. 100 ټریډه بایلل په یو سیکوینس باندې، په یو ترتیب باندې، خو نه کېږي هسې که نه. دا دومره زده کړه په څه خاطر تاسو وکړله؟ دا دومره کورس تاسو په څه خاطر باندې ویلې؟ نو دا د منیجمنټ برکت دا شی ده چې ستا اکاونټ له منځه نه ځي. ته مارکیټ کې لانګ ډېر وخت لپاره پاتې کېدلی شي. اوس که 6,000 اکاونټ ستا پیسې ستا په اکاونټ کې دي، ته باید 100 ټریډه وبایلې، ستا اکاونټ 0 شي. نو دا د منیجمنټ خبره شوله چې ته باید $80 په یو ټریډ کې واچې، دې نه ډېرې باید ته په ټریډ کې وانه چې. $80 خو بیل شوله.
اوس د $15 د تقسیم لپاره مارکیټ کې موږ څنګه دا تقسیم کوو دا مارکیټ ته څنګه تقسیم کوم اوس د پیسې ان زما دا $15 مارکیټ باید څنګه تقسیم کی په مساوي برخو باندې په مساوي برخو څنګه تقسیم کوم مارکیټ کې زه اوس ځکه ما څه خپل واحدونه دي کنه دا وګورم دلته ما سره واحدونه دي کنه په زرهاو واحدونه ما سره دي په لکاو واحدونه ما سره موجود دي نو دغه هر واحد ته باید تاسو پیسې څنګه شي جلا جلا بیل شي ورته نو دې ته موږ به لاټ سایز څنګه کوو محاسبه کوو ورته چې محاسبه کوو لاټ سایز موږ محاسبه کوو نو دوهمه خبر چې د ما سره ستاسو 1% بیل شي پیسې کنه دوهم قدم کې وته څه کوي ته لاټ سایز محاسبه کوي چې وکي لاټ سایز به کیلکولیټ کوي ته وسه چې کله لاټ سایز تا کیلکولیټ ک نو ستارت د ټریډ پیسې معلومه شوي او ډیسټریبیوشن شکل هم معلوم شو ستا اکاونټ ستا باید پیسې په کوم شکل وویشل شي مارکیټ کې هر واحد سره ستا باید څومره ډالر ښکته پورته شي هر واحد سره ستا باید څومره ډالر ښکته پورته شي دا په مساوي برخو ویشن لاټ سایز ویل کېږي بیا چې په دغه واحدونو باندې ستا پیسې په مساوي شکل باندې وویشي بیا به څنګه شي بیا مثلا لاټ سایز محاسبه شي اوس ګل لاټ سایز چې محاسبه کوئ څه به کوئ چې کوم 1% پیسې تا بیل کړي دي هغه به ولیکي صحیح شو څومره پیسې مو بیل کړي 1% وګڼه 1% څومره وي 80 شوي که نه څومره شوي $80 ولا دا به تقسیم شي کې دا به تقسیم د 100 ضرب د 10 به کې سو تقسیم د 100 ضرب د 10 دا به څومره شي دا به څومره شي ګوره دا یو صفر دې سره ختم شو نو 0.0 شپږ بشي 0.0 شپږ بشي صحیح ده دا به ستا لاټ سایز شي 0.0 شپږ دا ستا د لاټ سایز شو دا تاسو تقسیم کوئ نو ګورئ تاسو موبایل تقسیم کوئ شپږ نه راځي شپېته تقسیم زر کا تقسیم زر 100 ضرب د 10 ده کنه صفر شپږ راځي که نه صفر شپږ راځي زرو باندې شپېته تقسیم زر ده یوازې یعنې تاسو به څه کوئ تاسو به همغه 1% په زرو باندې تقسیموئ صحیح شو که 2% دي 2% په زرو باندې تقسیم کی یا 1% یا 2% پیسې به دي په زرو باندې تقسیم کې ستا لاټ سایز هم څنګه شو محاسبه شو ته به په میټا 5 کې وسو وهي په میټا 5 کې باید ستا 0.06 لاټ باید موجود اوسېږي صحیح ده نو چې ته 0.06% لاټ بیل کې ستا به څو روپۍ بیلې کي ستا به $80 په ټریډ کې واچول شي ځکه دغه $80 خو اوس په ټریډ کې اچول دي که نه 1% خو دې خو دا څنګه ټریډ ته واچوم ته به په میټا 5 کې 0.06 ووهې نو ستا د اکاونټ نه به څومره روپۍ بیل شي ستا د اکاونټ نه به $80 بیل شي نو ستا ایسل باید په څومره کې راشي ستا ایسل باید $80 راشي ښه داسې به نه کوې چې ایسل پرې دی ورته که ته ایسل نه پرېږدي بیا به څنګه کوې بیا به ته 2 اکاونټه لرې یو اکاونټ کې به ستا پیسې وي بل اکاونټ ته به چلېږي 1% پیسې به بیلی ورته یا به 2% پیسې ورته رابیلې به کې همدې اکاونټ نه به ټریډ وکړي بیا ایسل مږده بیا ځکه بیا ستا همدغه پیسې دي په ټریډ کې دې نه ډېرې پیسې په ټریډ کې نشته بیا
نو ته به چې استعمال کړي ستا لاټ څومره شو 0.06 شو دا به ته په میټا 5 کې ووهئ تاسو میټا 5 خلاص کې وګورئ ټول میټا 5 خلاص کړئ تاسو اکاؤنٹ کنیکټ کړئ تاسو पासवर्ड ورکړئ ورته چا څه پاسورډ ته آنلاین سوشل ته لګټ کنیکشن دی جو سره وته نیرته پاسورډ واغستې سو بیل تاسو بیل کې ورته تو سره شي او نو ریزلټ شې شو ما سره ریزلټ ما سره ګوره 1% پیسې ما به لیکلې چې ایکوال ټو څومره شولې $15 شوله لاټ سایز څومره شو ورته لاټ سایز محاسبه کو څومره راغی 0.06% لاټ به تاسو نه کې په میټا 5 کې وایي تا ته $15 په دې ټریډ کې واچي درته اوس که په دغه ټریډ کې دا وګوره وسلان چې کوم ټریډ د بریک اوټ من سره راغلی که نه فرض کړه زه په سیل وهم چې په وهم سیل وهم نو دلته ما سیل ووهه نو دا اسل څومره راځي دا اسل خپله $15 شو صحیح ده دا اسل څومره ده $15 به دا خپله کېږي دا اسل صحیح شو چې هر ځل وهې نو ستا اسل به څومره وي $15 به وي نو دا څومره شو دا $15 شو دا اسل ده که نه دا څومره شو $15 شو 1% شو که نه نور هماغه رسک ریوارډ ریشیو خبر ده که نه 1 غواړئ بس 80 په 80 به شي پرېږده چې ستاسو اکثره کې اکاونټ 80 تاسو ته ګټه وکړي چې کله 80 شي مطلب بند یې که بیا صحیح ده او که نه نو ته به څنګه کې ته به بیا 1:2 وټاکې ریشیو به وټاکې چې 1:2 ریشیو شو نو بیا به څنګه کېږي بیا به ته پرېږدې چې مثال 80 پر څه شي 120 شي دا به شي ټیک شو دا به ستا د ټریډ څنګه شي د انټري خبر به شي مانی منیجمنټ هم وشو او ریسک منیجمنټ هم پدې کې وشو صحیح شو نو تاسو څنګه پیسې ویلولی شئ اوس ته به خپل 1% یا 2% پیسې ویلې کې په ټریډ باندې په یو ټریډ کې لاټ سایز به ورته محاسبه کې هماغه پیسې په زرو باندې تقسیم کړي 1% یا 2% پیسې چې دې بیلې کړي همدا په زرو باندې تقسیم کړي ستا بچې بیل کړي تا ته به لاټ سایز وټاکي دلته راشه کېناستې دا وګوره هلته لاټ سایز دې وټاکه څو دې وټاکه اوس سل ته ووهم چې د بای وایي که سل اخوا ستا که سل کې سل ووهه ځه نو ستا څومره پیسې بند شوي ستا $15 په دې مارکیټ کې بند شوله اوس ته ایس ایل جی کم دلته کلیک وکړه $15 ایس ایل کوم ځای کې راځي دلته کلیک وکړه په دې خط باندې کلیک وکړه خط باندې ایس ایل راغی ایس ایل وګوره $15 کوم ځای پورې راځي دغه څه شو سا $15 زیا غځه ده ګوره صحیح ده دغه ستا د ایس ایل ستا پیسې هم بیلې شولې او مارکیټ کې څنګه ځای په ځای شي دا هم بیلې شولې ټیک ده نو ستا همدا ډالر شوله نور کولی شي ته ایس ایل خپل کم هم کې بیا سټرکچر ته وګوره کم یې که صحیح ده اوس ته انټري کې مثال دلته د انټري وکړه دا وګوره دلته د انټري وکړه ایس ایل کوم هلته کېده ایس ایل دغلته کېده د سټرکچر نه فقط بره کېده صحیح شو ستا ایس ایل کوم دلته ده که نه ستا ایس ایل په دې ځای کې ده $15 انسان مطلب نه پیسې باید مارکیټ کې بندې اوسېږي اوس ته کولی شي دا خپل ایس ایل څنګه کړي دلته یې کېده ځکه ایس ایل موږ د سټرکچر نه بره ږدو
صحیح شو. نو یعنې دې نه باید ډېرې پیسې مارکیټ کې ستا بندې نه شي. نور کې ایسل په هر ځای کې راځي، فرق نه کوي. صحیح ده. ته مارکیټ ته ورنوځې خو لاړ به څومره کارې 0. تر څو ستا پیسې زر ونه خوري له منځه لاړې نه شي، زر له منځه لاړې نه شي. ته مارکیټ تر ډېره پاتې هم شي، تا ته غټ سپیس پاتې کېږي په دې لاټ کې. په دې لاټ کې تا ته غټ سپیس پاتې کېږي. یعنې که ته ګولډ ټریډ کوې نو تقریبا داسې ووایه چې په 0.06 چې دا په هر واحد تا ته $6 دی. په هر واحد تا ته په ګولډ کې شپږ، یعنې که ګولډ یو روپۍ پورته ښکته کېږي 3000 مثال 100,000 ده، که 100,000 یو کېږي نو ستا به $6 مطلب څنګه کېږي خوځېږي. یعنې 10 پپسو کې $6 دي، په 100 پپسو کې 12,000 شوله، په 100 پپسو کې $18 شوله. یعنې ستا ایسل څومره راغی 100 پپس راغی چې ښه ایسل ده 100 پپسه په ګولډ کې. صحیح ده. مونږ ایسل تقریبا ډېر نارمل 80 ایسل ږدو، 80 پپسه مونږ ایسل ږدو، خو 100 پپسه بیا ښه ایسل ده بیا. نو ستا ایسل څومره شو 100 پپسه شو، ځکه دا 50 پپسه 100 پپسه دا ګولډ ته هېڅ شی هم نه دي، دا داسې وهي برکیبت لاندې ورځېږي ایسې. نو ستا 100 پپسه ستا ایسل شو د ګولډ په حساب باندې. صحیح ده. نو ته باید په دغه شکل باندې پیسې محاسبه کړې. په دغه شکل کې ته که د ورځې مثال اوس $18 ته وګټې په نارمل بیس باندې، په میاشت کې څومره شول 18,000 شوله. که ته پکې مثال لا شپږ ثابته هم بیلې زر پکې وګټه. صحیح ده. که ته ټریډونه ښه وکړې حتما ټریډونه مس کېږي که ناکامېږي هلته تر هغې چې جوړېږي. اوس دا وګوره پوینټ ته مونږ سپورټ مارک کړی ده. کنفرمیشن وګوره په H1 کې هم کنفرمیشن شته، په همدې سپورټ کې. صحیح ده. په M15 کې هم مونږ کنفرمیشن لرو ځان سره دلته، خو تاسو وګورئ ته بریک آوټ منځ ته راغی. دلته مونږ کنفرمیشن لرو که نه. دا وګوره انګلفینګ ده دې چې تر دې چې پرافټ شته پکې، دا وګورئ چې پورې خو غټ پرافټ پکې. اوس په دې کې مونږ پرافټ څومره لرو، دا مونږ ته حتما هغه 1:2 ریشیو راکوي مونږ ته. دا وګوره که دلته ما انټري کړی وی نو ایسل کوم ځای کې راځي، ایسل د دې نه ښکته راځي، د دغه دوهم کینډل نه ښکته ایسل راځي. ښه دا ستا ایسل شو ګوره تقریبا 1:2 راغی که نه 1:2 ټریډ ده 1:2 ټریډ شو. نه پرافټ درکوي درته ګوره 1:2 پرافټ درکوي درته. ما تاسو ته ویل چې ستا ایسل راځي ته به د هغې 2 چنده ټیپیک دی بیا ګوره. ښه اوس په همدغه پیسو باندې همدا پیسې مثال که ته ټولې په ټریډ کې ږدي او که نه، خو ته باید دونه پیسې بیلې کړي، دونه به ستا پیسې ډېرې بیلې نه شي. نو دلته کې دا فرض که دا ایسل دی چې په $10 راځي، ښه خبر ده که نه 10 راشي که نه. صحیح ده. او دا څومره شو دا 80 شو، 2 چنده ګټه شو ورته. ایسل دی کم ده او پرافټ دی زیات ده. خو هدف چې ده ته باید پیسې ځان ته رابیلې کړي په ټریډ کې، چې څومره پیسې په ټریډ کې واچوم 1% 2%. ګاټ اټ شیل خو نه انشاءالله که نه. اوس چې څومره ستاسو پیسو مقدار زیاتېږي هومره تاسو ټریډ ته بیلولی شئ. فرض که تاسو ریل اکاؤنټ کې $500 دی، هغه فنډډ اکاؤنټ و خو تاسو ریل اکاؤنټ ده. خو زما تاسو ټول ته درخواست تاسو ټول فنډډ اکاؤنټونه واخلئ. چا فنډ اکاؤنټونه هغه څه ماته ووایي زه ورته واخلم. بیا تاسو به ریل پیسې په ټریډ کې نه اچوئ. ښه ټول فنډډ اکاؤنټونه واخلئ، په لږو پیسو غټ اکاؤنټ درکوي درته. تر هغې به ستاسو پریکټس هم پې وشي، احساسات ممکن کنټرولېږي. په ډیمو باندې کار مه کوئ ځکه ډیمو کې فیلینګ نشته. صحیح شو. ډیمو کې فیلینګ نشته. تاسو باید فنډډ اکاؤنټ ټول ځان ته واخلئ. هر یو ځان ته فنډ اکاؤنټ واخلئ او هغه به ستاسو خپل اکاؤنټ اوسېږي. هغه به داسې ټریډ کوي لکه ستا خپل اکاؤنټ، ځکه هغه ته باندې رول لري چې هغه په هغومره تاوان دی وکړو اکاؤنټ در باندې بندېږي. او خپله پیسو نه تاوان در سره مني هغه.
څوک 10% زمانه څوک 8% زمانه تاوان باندې سره دا څه صحیح ده 10% ګټه کې ورته او 10% تاوان باندې سره نو مثال کته شپږ زره اکاونټ راغسته وي نو ته به څومره تاوان کې شپږ سره تاوان کې هغه نه بس اکاونټ ختميږي په یو ورځ کې ته 200 ډیر تاوان نشي کولای که په یو ورځ کې 200 تاوان وکړم د اکاونټ ختميږي ته به په ورځ کې مثال څومره تاوان کې یو نیم سل یو سلاتیا بیا پریدي بلوز بیا د متاوان کا بیا پریدا بلوز بیا د متاوان کا خو ته خو هغه منه کې کنه وستا اندازه څومره د $70 دی نو ته شپږ سو په څومره وخت ختمه ا مسلسل تاوان نه وکا څومره وخت ختميږي په لس ټریډونو کې ستا شپږ سو ختميږي په لس مسلسل تاوان ټریډونو کې ستا شپږ سو ختميږي صحیح نګور خبر ده کنه پیسې خو تاوان کړلې خو که دا شپږ سو خپل پیسې همي او ته لس ټریډونو ټول تاوان کې خو خپل پیسې ختم کړې کنه شتا شپږ سو ختم کړې او په دې بل شکل تاسل ختم کړې مثال ته بسل باندې شپږ زرا خلې صحیح ده نو ته شپږ سو تاوان کې یعنی 1500 اضافه تاوان کې نو ته چې شپږ سو تاوانې خو خپل سلام تاوانې کنه او که ته خپل ریل اکاونټ شپږ سو واچې او لس ټریډونو ټول تاوان کې شپږ سو ټولې لاړې هغه سه سلزي د سدي شپږ سو وزي سي نو کوم ډیر تاوان ده شپږ سو ډیر تاوان ده کنه نو پرې چې ساسل ختم شي کنه نو څه هدف چې دا ته ګټم به دالته ته خو کلاس واغست تحلیل کوي ته کنه غرض می دا شی ده چې ته کوشش وکړې چې فانډ اکاونټ واخلې هر یو فانډ اکاونټ لا که خپل اکاونټ ده کارت کې پکې تقریبا تاسو مثال غټه پیسې درکې یارته په دې کې ستا احساسات هم راځي پاتې کیږي او ټریډ بیلی خفقېږي ځکه ته پیسې کمې شوستا تاوان پیسې دې نږدې شو ختم شو یالته هغه پیسې ته خیم نه ته اسمان هم نه ویر نه مطلب په وسوده مثال مې ته ویلې خاص سیدا مثال لزرم دي شلزرم اکاونټونه دي 50 زرم اکاونټونه دي یو لکم اکاونټونه دي د 15 شروع کیږي مثال تقریبا جګ اکاونټونه دي به مختلف قیمتونه دي ګورم مثلا زه به ته وګورم مشکل نشته نو تاسو به څه کوئ تاسو باید فنډډ اکاونټونه واخلئ او په هغې باندې خپل ټریډ مخته وړئ صحیح ده په ډیمو اکاونټ کار مه کوئ ښه تاسو باید اکاونټ کې پیسې واچوئ باید اکاونټونه جوړ کړئ باید اکاونټ فعال کړئ ځکه چې بیا فایده نه کوي تاسو ته ته اوس ډیمو اکاونټ ته کښېنه ډیمو اکاونټ ته فایده نه کوي ځکه ستا ایموشن نشته پکې ټریډینګ سایکالوجي دی پکې له منځه ځي هېڅ شی نشي کولی بیا ته باید په ریل پیسو باندې ټریډ وکړي سو اکاونټ اوس که تاسو ریل اکاونټ کې مثلا تاسو سمه دي مثال فرض کړئ یا ستا هم ډبل اکاونټ اخلو مثال تا $10,000 اکاونټ واخیسته صحیح ده فنډډ کې غږیږي ټول ښه بلکې نه غږیږي تا $10,000 اکاونټ واخیسته دې نو فرض کړئ دې ته 2% په ټریډ کې اچي څومره 2% په ټریډ کې اچي ها نو 2% خو ته باید 1% واچې ډېر نه ښه اول ځل لپاره یو میاشت یو کال پورې په 1% باندې ټریډ وکړئ 2% څومره راځي 200 راځي که نه $200 شو 2% صحیح شو لاټ سایز څنګه محاسبه کې وته اوس ورته لاټ څنګه کې ورته ځکه لاټ خو موږ هلته لیکو که نه دې نه بغیر کېږي نه ستا پیسې دا اوس څنګه دا $200 څنګه زه رابېل کړم مارکېټ نه خپلې پیسو نه څنګه رابېلې کړم چې خپله رابېلوي ته خو نه شي بېلوی ته مارکېټ ته تا رابېلې کړي ته مارکېټ ته څو لیکي اوسه ته مارکېټ ته لاټ سایز لیکي چې لیکي ورته لاټ سایز به ورکوي ورته لاټ سایز څنګه و 200 تقسیم د 1000 څومره به راشي 0.2 به راشي 0.2 شو ته به کوم لاټو لیکي اوس لیکه لاټو اوس بل ټریډ واچوه نه دا جوړ لاټونه دا دي راشي دلته کښېنه ورسره
واچوه څومره و 0.02 وه ستا به څومره پیسې ویل شي اکاونټ نه یو ټریډ لپاره تا به بل اکاونټ ته دا ډیمو کې نشته که نه ډیمو به ته کریټ کوې که نه I'm sure it was you. کار نه کوي نو هدف دا ده اوس که تاسو مثال 0.02 وهئ نو تا ته به څومره پیسې بیل کېږي یو ټریډ کې ستا په یو ټریډ کې $200 بیل شي صحیح ده نو ستا $200 به څنګه شي په دې ټریډ کې ځای په ځای شي د څو لپاره د 2% لپاره دا 2% پیسې په دې کې واچولې اوس که ستا سره په اکاونټ کې $10,000 دی او ته غواړې ستا $10,000 ټول ختم شي په $10,000 خو نشي ختمولی په فنډ اکاونټ کې ته که نه ته به هلته ختمې $10 به ختمې صحیح ده ته به $10 ختمې نو $10 چې ختمې تقریبا څومره ټریډونه شول 15 ټریډه شول ناکام ټریډونه دي 2% که نه ځکه تا 2% اچولی دي که نه خو که 1% واچې $100 دي ته باید مسلسل لس ټریډه وبایلې یعنې $10 ته باید وبایلې ته چې اوس ماسټر شوی نه یې او ته فنډ کې $10 ته بیلې خپلې پیسې هم بیلې که نه په دې خاطر ته هم ته به خپلې پیسې نه اچې ځکه ته چې $10 له منځه وړې $10 له منځه وړې خو خپل هم $10 له منځه وړې که نه فنډډ هم ستا پیسې دي که نه خو هغه د کمپنۍ په نوم کې دي دا په دې خاطر ریل پیسې نه اچې ستا کار باید ټول د فنډډ سره اوسېږي ځکه فنډډ پیسې ستا دي خلک پیسې ته پې کار کوي ته پې کار کوي هغه تا سره ګټه او تاوان تا سره مني نور ته څه غواړې ته باید ځان ته اکاونټ واخلئ صحیح ده باید اکاونټونه ځان ته واخلئ چې کلاس ختم شو تاسو خپل مشوره وکئ ما ته ووایئ زه به ټول حسابونه برابر کړم درته د اکاونټونو درته د خپل ایمیلونو طریقه بیا به تاسو ته زه درکړم صحیح درته چې مثال دغه دي مثال وریفای اکاونټونه ما سره دي همغه تاسو زه واخلم د ایمیلونو باندې بیا مطلب څه نه کې خپل اکاونټونه تاسو استعمال کوئ بیا اکسس تاسو درکوم درته نو استعمالوئ بیا ښه نو ګوره 2% شول ها نو 0.02 لاټ به استعمال کړي 0.2 لاټ چې استعمال کو بس څنګه بشي نو اوس فرض کم دلته وګوره دا ډاون روان ده د سل پوزیشن وهمه نو دا سل څومره دي دا سل څه دلته کدم سټرکچر دلته ده که نه سټرکچر دلته نو فرض که دا څومره راځي دا فرض که یو سلو اتیا ډالر راځي او ما څه څومره سل ده $200 ما څه په ټریډ کې دي نو زه $200 پورې پروا نه کوي که زه وبایلم $200 پورې پروا نه کوي که زه یې وبایلم تا چې که $200 به که نو به ارامه کښېنې تشویش به نه کوې نوره که وګټل شول که وبایلل شول تا منجمنټ کړی ته نه خرابېږي ته نه خرابېږي ته به په ښه شکل باندې ته بس منجمنټ وکړي او نور به لاټ سایز مغه 0.2 به استعمال کړي باقي به منتظر پاتې شي صحیح ده نور به منتظر
پاتې شي چې تر څو څنګه شي 1-2 راشي یا 1-1 ټریډ برابر شي یا 1-1 کوي یا 1-2 کوي نو SL می تاسو ته مخکې ویلې SL مغسل پپس خپل بیلیږي دې سره دې سره څومره بیلیږي SL پپس بیلیږي خپل ور سره ښه دغه 200 ډالر خپل SL پپس SL لا دا ډېرې پیسې غټ SL نه دا SL پپس ده دا SL امون چې رابل کوم فارمولا کې چې مطلب SL ضرب لسم کنه SL ضرب د لسم کول اصل د SL اندازه ده دا خپل SL پپس SL 200 ډالر کی نور خو خستا کې SL دیو کو SL ورته نګدي کم د سې کنټرول یو کې SL دی ورته چې هم د سې دیو کتل چې 200 ډالر تاوامه سي بند کې ټریډ بند کا او کو نه SL دی مصرف ای مارکیټ ته نشي کتل به SL کې 200 ډالر نور ګرځيږي ٹھیک ده دا بس مانی مینجمنت شي څه مشکل شته په ټریډ کې تحلیل چې دیو کو مثال راځو تحلیل کو سیدا مثال ګولډ ترازو یا زما US30 تزو نو US30 دا ما سره سٹاک د سیدا M15 دا کنه نو زرا زم مثال ز بفور اور ته زم خپ هم دې کې زمنګ ټایم فریم هم وایو سیدا ته بول 4 اور وایي 4 اور چې دی و په 4 اور کې بچي معلوم کې سپورټ او ریزिस्टेंस معلوم کې پدې کې ٹھیک ده پدې وتا ډایرکشن معلوم شي او سپورټ او ریزिस्टेंस پدې معلومیږي ټایم فریم دوه موضوع ټایم فریم په دې کې موږ وسوایو استاد وګورئ مارکیټ کم روان ده ډاون روان ده کنه 4 اور ده 4 اور کې مارکیټ کوم شکل لري بیرش شکل لري ها یعنی مارکیټ ډاون روان ده ول ډاون روان ده ځکه چې وګورو نو موږ سره ایمه هم څنګه دی بل کراس کړی دی کنه ایمه څنګه شوې دي یو بلې کراس کړی دی 50 ایمه څنګه شوې ده وشل ایمه باندې اوخته ده نو رازو او که مارکیټ شکل ته هم ګورو هم څنګه دا ډاون ده چې دا خطر روان ده ګوره مارکیټ بریک اف سټرکچر کړی دا شی کړی دا وګورئ موږ سره اپ ټرینو کنه معلومیږي ته ټرند شی په دې کې ولې اپ ټرند د څه ویل شي ها اپ ټرند ولې ده اپ ټرند څه شته وایي دا موږ چې اوس مارکیټ سټرکچر ویلې په اپ ټرند لپاره چې یو مشکل شي خبرې پکې وي څه وخت مارکیټ اپ ټرند کیږي تاسو ته ما ونه ویل چې بریک اپ چې هایر های جوړیږي هایر های هایر لو جوړیږي اوس دا وګورئ کنه دا هایر های دا هایر لو دا بل هایر های دا بل هایر لو دا بل هایر های چې کله هایر های جوړیږي به مارکیټ بل شو سیږي کنه اپ ټرند وسیږي اوس تاسو وګورئ ټرند کې وګورئ نو موږ سره دا چې شو دا ډیمانډ موږ سره کنه سوینګ لو ده کنه نو ما سره سوینګ لو څنګه شوی ماته شوی ده کنه دا وګوره چاک کې ده کنه چې من سره راغی چاک من سره راغی کنه تیر په چاک خبرو نه کړې وله او چې دا ورستي سوینګ لو څنګه شي ماته شي دا وګوره ورستي سوینګ لو څنګه شولا ماته شوی ده چاک شو چې دا مقصد ده چاک ده چینج اف کریکټر واقع شوی کنه چینج اف کریکټر واقع شوی ده ځکه پریویس لو څنګه شولا ماته شوی ده نو مطلب څه مطلب دا چې مارکیټ نور بیرش خواته روان ده کنه ٹھیک شو نو وسنه کوم زه
زه ځان ته په همدې 4 اور کې خو ما وکړه که نه ځان ته مې په دې باندې سپورټ او رزسټنس ځان ته ټاکم زه په 4 اور کې چې ټاکم زه اوس سپورټ او رزسټنس ټاکم ټرند مې معلوم که ځان ته که نه ټرند څه شی و ټرند بیره شو که نه ټرند معلوم شو پې تاسو ته ما ویل به ټرند معلومو مونږه بل شی معلومو په دې باندې اوس سپورټ او رزسټنس په دې معلومیږي ښه اوس ما سره رزسټنس کوم ځای ده سوینګ های د ما سره رزسټنس که نه تاسو ولې هېروئ دا ما سره رزسټنس شو سوینګ های دا چې شو دا رزسټنس شو ٹھیک ده سپورټ کوم ځای ما سره دا سوینګ سپورټ ده که نه دا چوک چې راغی دا چې یو سپورټ ما سره که نه دا که نه خو بریک شو مات شوی که نه دا ما سره چې یو دا اس بی آر شو چې شو اس بی آر شو نو ما سپورټ هم ځان ته وټاکه او رزسټنس مې هم ځان ته په دې کې په همدې ټایم فریم کې به ټاکې صحیح ده اوس دوم قدم کې څه کوو چې کله په 4 اور کې د سپورټ او رزسټنس وټاکه نور ځو چې شته H1 ته به ځي دې نه بعد چې شته ځي دا 4 اور کې دا خبره شولې صحیح ده دا چې کې شولې 4 اور کې دا خبره شولې دا په 4 اور کې خبره شولې دې نه بعد څنګه کوي تاسو دې نه بعد ځي H1 ته ځي چې ته ځي H1 بخلاص کې دې نه بعد ما سپورټ رزسټنس وټاکل شو نو ګورو مارکیټ شی بریک کړی دا سپورټ بریک کړی که نه نو هم کتل چې په H4 کې سپورټ بریک کړی دا نو زو H1 ته ځو دلته راځو او چې لیکمه 1 اور لیکمه 1 اور صحیح شو په 1 اور کې موږ شی ګورو څوک ویلی شي تاسو ما ویلی ول 1 اور کې زی او بی ګوري آرډر بلاک ګوري اف وی جی ګوري پکې سپلای ان ډیماند ګوري پکې صحیح شو په دې کې لیکویډیټي ګوري بل څه ګوري پکې لیکویډیټي ګوري پکې دا د 1 اور خبره شولې ٹھیک ده اوس دې کې راځو موږ سره فیر ویلو ګیپ شته پکې دا ګوره سپورټ خو تیار شوی که نه سپورټ که موږ سره که نه انتخاب شوی که نه مات شوی که نه یعنې بېرته خو رټیس ته ځي که نه خبره که نه رټیس به شي هغې نه بعد څه کېږي بیا موږ انټري کوو که نه نو موږ به اوس کومه انټري کوو دلته پلانوو نه دلته کومه انټري پلانېږي کومه انټري پلانېږي مونږه ولې سپورټ ماچ سپورټ چې ماچ هغې نه بعد څه کېږي خو چې رټیس شو رټیس نه بعد کومه انټري کېږي سل انټري کېږي که نه خو مات شوی که نه اوس خو کولی شئ ورته خو ته خو هغه ستا خپل کار ده اوس خو مونږ خو په ټرینډ خبرې کوو که نه ته به ټرینډ سره کوې ته په هر ځای کې نه ور داخلېږي نور څنګه کوې اوس ګوره مونږ 1 اور کې اف وی جي ګورو آرډر بلاک ګورو دا مسایل ګورو ټیک ده نو په 1 اور کې که زه وګورم آرډر بلاک ما سره همدلته موجود ده دا وګورئ آرډر بلاک کوم ځای کې موجود ده ما سره په همدې سپورټ کې ما سره آرډر بلاک موجود دغه ده هم په همدې سپورټ کې چې ده ما سره آرډر بلاک هم موجود ده دا ما سره آرډر بلاک ده ولې ځکه مغه چې قیمت راغورځېدلی که نه همدې ساحې نه څه شو یعنې ما وکتل چې په 1 اور کې ما سره آرډر بلاک موجود ده په سپورټ کې ده
مات شوي سپورټ کې ده. نو خو زما خو انټری پوینټ هماغه ځای ده که نه، زه خو هملته منتظر پاتې کېږم هسې نه نو په دې خاطر باندې زما اوبي شته، بس خبره ختمه. زه منتظر شته پاتې کېږم، زه منتظر. اوس چون پرایس دلته ده که نه، چې پرایس دلته ده نو ګورو چې سټرکچر مات شوی ده، سپورټ مات شوی ده او چینج اف کرکټر منځته راغلی ده. دا سپورټ به د ریټس کېږي که نه، ریټس سلسله خو موږ لرو که نه. نو په دې خاطر زه منتظر پاتې کېږم چې قیمت چېرته راشي، قیمت دلته راشي. چې دلته کله قیمت راغی هغې نه بعد به څه کوئ بیا، هغې نه بعد به لاړ شي M15 ته به لاړ شي. څه ته به لاړ شي؟ M15 ته به لاړ شي. هلته M15 چې ته به لاړ شي M15 ته. په M15 کې څه شی ده؟ کنفرمیشن ده. څه ده؟ کنفرمیشن یا انټری ده. څه ده پکې؟ انټری بلته کې څه پکې؟ په دې کې به ته کنفرمیشن بیا ګورې. کنفرمیشن څه معنا؟ بیا به ته منتظر پاتې کېږې چې کینډل یې وګورې چې بیرش سیګنل باید دلته جوړ شي. صحیح ده؟ چې کله پرایس دلته راغی نو M15 ته به راشي. په M15 کې به څه وګورې؟ ته به نور د بیرش کینډل ته وګورې چې یا باید څه جوړ شي، یا باید ایوننګ سټار جوړ شي، یا شوټینګ سټار جوړ شي، یعنی هر یو یا انګلفینګ جوړ شي، چې هر یو مطلب هغه موږ سره موږ تاسو چې وویلې که نه د بیرش کوم حالتونه چې موږ ویل هغه باید دلته جوړ شي. یا باید ډاجي جوړ شي، یا باید پن بار جوړ شي چې دا شی هم برابر شوله. هغې نه بعد څنګه کولی شي بیا هغې نه بعد راشي سل انټري به پلان کې ایسل به چېرته کېدی، ایسل به د همدې نه بره ورته کېدی 1-1 یا 1-2 به بیل کې. صحیح شو؟ دا به ستا څه شي بیا دا به ستا انټري خبره شي. ټیک ده؟ او که هم کتل چې دا یې بریک که ماتې که نو بیا به ریټس ته منتظر شي او هغې نه بعد به څنګه کې بیا به بای انټري وکړي. که ودې کته چې دا مطلب څنګه شو، پرایس راغی دی نه او دا یې مات کو، بیا به ته ریټس ته منتظر شي. بیا په همدې سپورټ کې چې ته منتظر شي، په همدې سپورټ کې به بلش سیګنل ته منتظر شي. چې منتظر شو نو هغې نه بعد به بیا لانګ انټري پلان کې. صحیح ده؟ فور کې و سپورټ ریزسټنس راکې ځان لپاره که نه، هغه به 4 اور کې هغه مطلب اساسي سپورټ ده. صحیح ده؟ نو ته کولی شي په H1 په همدې خاطر موږ ویلې که نه چې اوبي ته ګورو، آرډر بلاک ته ګورو، فیرویل ګیپ ته ګورو، ډیمانډ سپلای ته ګورو. او نه H1 کې چې برابر کړ بیا به M15 کنفرمیشن ته ځي. بیا H1 کې اوس دا موږ H1 کې اوبي وټاکه که نه، اوس زه خو ټریډ نه کوم، زه خو مهم نه فرض نه چې زه ټریډ وکړم. زما اوبي م په سپورټ ریزسټنس کې ده، دلته ده. نو زه منتظر پاتې کېږم چې پرایس دلته راشي. نور منتظر پاتې کېږم چې پرایس چېرته لاړ شي، پرایس به راورسېږي دې زون ته پرایس راشي. اوبي کوم ځای کې ده؟ دا اوبي ده. دا پرایس راځي اوبي حتما ریټس کوي. چې اوبي ریټس کړله سپورټ هم ده، مات شوی سپورټ هم ده او اوبي هم دلته موجود ده. دا پرایس حتما راځي، ته منتظر پاتې کېږي ورته که نه چې دلته راشي. یا ته ډایرکټ شی کولی شي دلته سیل لیمټ کې ده، ډایرکټ سیل لیمټ دلته کې ده. کوم ځای کې؟ د اوبي په سر کې ده. یا پرېږده چې پرایس راشي او دا ځای ریټس کې یو ځلې، هغې نه بعد کنفرمیشن ته وګوره او پرېږده چې پرایس نور لاندې راوغورځېږي. دا به ستا د هر ټریډ لپاره همدا ستا سټراټیژي اوسېږي. ټیک ده؟ سپورټ ریزسټنس به چې ټاکې 4 اور کې به دا ما سره د 4 اور سپورټ ریزسټنس شو ما سره، دا ما سره اوبي شو که نه، دا وګوره آرډر بلاک شو که نه. پرون تاسو ته ما ویلې آرډر بلاک خبره، دلته ما سره په H1 کې آرډر بلاک هم دا زون شو او نور ریټس پاتې کېږي. دا وګوره اوس همدا پرایس حتما دې ځای په ځان راسئ. ته کولی شي ته هم انټري وکړې، خو
بیا بی بنیاد انټری ده شي ده بی بنیاد انټری بیا ده دا شو موږ سره د ټایم فریم خبره هم د منی منیجمنت خبره هم شوله ٹھیک ده متندیا ټایم فریم کو مشکل شته تاسو ټایم فریم مشکل شته نو 4 اور کې بچي کې سپورټ او ریزिस्टेंस بٹ کارت ټاکي دا غټ ټایم فریم سپورټ ریزिस्टेंस شو نور تراتل شي په کوچنی H1 کې انتخاب کا H1 کې چې کا ځانتا او بي انتخاب کا ځانتا فیرول گیپ انتخاب کا ځانتا سپلای ډیماند انتخاب کا ځان لپاره صحیح شو تراتل شي په کوچنی ټایم فریم کې هم دلته هم ځان سپورټ ریزिस्टेंस کتل شي بیا که چانس ډیر نه وي اوس دا خو ما په غټ ټایم فریم کې شو هم پرایس دې نږدې ده زم ته منتظر پاتې کېږم ٹھیک شو نو شاید بعضی وخت پرایس بيخي دغه ځکه وي دا سپورټ ریزिस्टेंस دې ځکه وي ته براشي په H1 تراشي په H1 کې بچي وټا کې ورته FVG بوټا کې په H1 کې ورته آرډر بلاک بوټا کې په H1 کې سپلای ډیماند بوټا کې به ونور منتظر پاتې کیږي چې پرایس هم دې ساحه تراشي د سنت وګړه کو اوس دا ته چې راغل تاو کته ها اوس دا وګړه اوس کدلته دا پرایس کدلته وای ها پرون دلته فرض کا خو اوس موږ راغلو پرایس دلته ده شاید که موږ پس راغله پرایس دلته وای ته کوم ټیم مارکیټ ته کینی هغه ټیم ته د پرایس ځان خې درته کنه چې کومل ټیم زه نو شاید ته دې سپورټ ریزिस्टेंस نه ډیر لري اوسېږي شاید ډیر نږدې اوسېږي ورته خو سوال کار چې شو چې راځي مارکیټ ته ته بزان د سپورټ او ریزिस्टेंस ټاکي پچش کې 4 اور کې بل کلی ول ټاکه 4 اور کې کلی ول هغه زونه چې هغه نه پرایسونه پرایس ورزیدل اوسېږي راشه کلی ولا موټاکه پکې مثال وزم دا ما سره کلی ول ده دا سه کلی ول ده دا سهم چې ما سره کلی ول ده دا زون ما سره مکمل چې پرایس ته بار دی نه ورزیدل ده نو په دغه شکل ته دا چې دا وټاکل هغه نه بعد راځي نور بیا H1 ترازي H1 کې ځان ته وبي موټاکا آرډر بلاک موټاکا ځان ته فیرول گیپ هم ځان ته وټاکا سپلای ډیماند هم ځان ته وټاکا لیکویډیټي په ځان ته وټاکا هر څه په ځان ته وټاکا نور بیا منتظر پاتې شي اوس دا پته نه لګي شاید دا مازیګر په تر ورسیږي 5 بجو پورې ځکه مازیګر مارکیټ ولې مخالي مازیګر ولې مخالي دا کینډل غټه غټ جوړیږي ډایرکټ په یو سات کې څنګه کیږي غټ کینډل جوړیږي یو سات کې دوه کینډل جوړیږي دستی بل سات کې شي کوي ډایرکټ هم دا پریټس کوي درته مثال سات چې راوړ دې ته یو 15 کې نو دا پریټس کړو شي نه څنګه امکان اصلي هم دلته اوس تک دا اوس چوند ده دا 4 اور ده مطلب دلته سلور ساتو کینډل دلته دی وسه اوسمه 3 ساعت یو ساعت شوی ده نو دلته یو ساعت کینډل جوړ ده نو یو ساعت په 15 کې مطلب ته اوس تقسیم کوم راځي سو کینډل راځي دلته سلور کینډل دلته جوړی دي هغه هم کنسولیډیشن ده دلته M15 کې پرایس هم دلته اوسېږي صحیح ده پرایس هم دلته وي بل څه کې پرایس نه اوسېږي اوس چې دا تا په فور کې ټاکل نو پرایس دلته ده چې پرایس هم دلته پرایس ده پرایس نه چې مثال فور کې دلته ټاکل شوی پرایس دلته ده بیا خو بيخي به ارتباط شي راځي کنه پوښوي چې کوم ځای قیمت یې مخه د قیمت موجود اوسېږي تا چې کله صاحب نه خکړې پرې چې پرایس الته ورسېږي چې هلته ورسېد بیا به ته H4 نه ګورې بیا به ته M15 ته مغه ساحه کې ځي اوس پرایس دلته ده که نه دلته H4 هم کتلی شي M15 هم کتلی شي H1 هر څه دلته کتلی شي دلته خو چې کله پرایس ستا زون ته راغی لکه دا اوس ما څه دا وین دغه زون ته که نه دا ګل د فیرول ګیپ ملته موجود ده که نه په دا خو 4 اور کې ده مثال دغه سپورټ مونږ ټاکلی و چې دلته پرایس راورسېده نو په دې ځای کې ته بیا H4 مه ګوره بیا به ته مستقیم همدغه لیول ته M15 ته ځې بیا ځکه ریزسټنس سپورټ ده که نه مونږ ټاکلی په دې H4 کې ده
نور چې ته ټریډ کوې نو بیا به ته M15 ته ګورې بیا ابراهیم ته پوهېږي په دې خبرو باندې هم تاسو په دې کې څه وخت چټ کوئ تاسو ما څه وکړل د چارټ کې اول ما څه وکړل په 1 اور تر راغلو اوس دا وګوره موږ ته په نور کې اف وی جی وټاکله ورته نور منتظر څه پاتې کېږم چې پرایس دلته راشي چې دلته پرایس راغی بیا چې ته ګورې هغې نه بعد بیا به هغې نه بعد M15 کې دلته کلک کوې ته څه به کوې بیا تا وکتل چې پرایس دلته راورسېده وکتل چې پرایس دلته ورسېده پرایس جګ شو ها دلته راورسېده چې کله پرایس دلته ورسېده په H1 او په H4 هر څه کې چې و ته به ټایم فریم چې شته والی ته به راشي او 15 منټ ټایم فریم به کې صحیح شو 15 منټ ټایم فریم کې پرایس هم دلته ده اوس به څه شي نور به دلته منتظر پاتې شي بیا چې شته کنفرمیشن وګوره که مثال چې انګلفینګ راځي چې راځي فرض کوو دغه ته په M15 کې چې انګلفینګ راغی صحیح M15 کې تا وکتل چې انګلفینګ راغی چې انګلفینګ راغی بس نو به څه وکړي کنفرمیشن په M15 کې وشو نو به راشي دلته به شارټ انټري ووهي اصل به چې ته کېدی د همدې سپورټ نه بره وکړي ښه نو خدای وکړي چې هغه ستا خپلې پیسې راشي او یا د هغې نه کمې راشي صحیح شو نو به چې کېدی وي دغه ده 1-2 یا 1-1 ریشیو به ټریډ کېدی صحیح شو دا شو د ټایم فریم خبره او د انټري خبره هم شو د موږ سره بل ټاپک چې یو موږ سره د فنډامنټل انالیسس ګورئ فنډامنټل انالیسس څه معنا فنډامنټل کې موږ سره عموما نړۍ سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت کتل کېږي څه مطلب د هغې لپاره تاسو ځئ دلته تاسو لیکئ فورکس فیکټري لیکئ چې لیکئ forexfactory.com به ووایي دا به تاسو کلیک کړئ دا به تاسو ته دا وینئ فورکس فیکټري به راشي اولنی دې به کلیک کړئ دا که ځان ته ډاونلوډېږي هم موبایل کې او دلته هم موجود دا اوس دا ټول ته موږ سره نیوز ښیي چې ښیي کلنډر وګوره کلنډر چې ووهې په کلنډر کې ټول دغه نیوز دي دا وګوره دوشنبې نومبر 18 ده ټایم ته تخې دا وګورم دا ټول ټایمز دي ها 9:30 بجې او 9 بجې هم دا نیوز ده جی پی ډي دی ګوره هر څه لپاره بیل نیوز لیکل کېږي هلته دا یو ایس ډي چې وي یو ایس ډي بیا په ګولډ او ډالرو تاثیر ته خلاص مونږ خو یو ایس ډي باندې کوو که نه تاسو ټریډ که تاسو ځئ مثال چې جی پی بي ګورئ دا به تاسو بیا تعقیب کوي جی پی بي د ټریډ جی پی بي کې خو مونږ عموما یو ایس ډي ګورو صحیح ده
تاسو مونږ یو اس ډي وګورئ که مونږ پیسې یو اس ډي ده اوس ده که نه دا نورې پیسې خو زموږ نه دي که نه نو ته به یو اس ډي ګورې دغه نیوز اوس که ته کرنسیان ټریډ کوې نو جي پی واي جي پی بي دا وګوره یورو اوس دغه نیوز ټول بیا ستا په پیسو باندې ټریډ باندې دغه کوي که چې د مثال نیوز پازیټیو اوسېږي اوس دا په سلهاو نیوز په دې کې موجود دي هر نیوز مطلب کنسپټ باندې څوک نه پوهېږي صحیح ده نو په دې خاطر مناسبه ده نیوز ټریډ څوک نه کوي اکثره خلک نیوز ټریډ نه کوي ځکه نیوز کې خطر موجود اوسېږي اوس بیا چې دي موږ سره دغه سی پی آی او ان اف پی دا بعضې غټ نیوز دي چې هغه راځي بیا هغه څنګه وي هغه مشروع اوسېږي اوس دا وګوره یو اس ډي نو یو اس ډي مطلب ستا په اکاونټ کې ته یو اس ډي نیوز ته ګورې ان امپلایمنټ کلیمز دي دا سره چې دي که نه دا سره خطرناک نیوز دي یعنې په دغه وخت کې مارکیټ څنګه کېږي ډېر قوي موو کوي دا سر چې دي او دا زیړه دا نور چې دا نارمل نیوز دي یعنې په دې کې مارکیټ ډېر ښکته پورته اوس کله چې دا سور نیوز راځي او اعلان وشي بس مستقیم څنګه کېږي مارکیټ ښکته پورته ځي راځي نو په دې خاطر باندې نیوز ټریډ اکثره ټرډران کوي نه ټیک ده او نیوز ټریډ بیخي الاؤډ بعضې بروکران دي نیوز ټریډ بیخي الاؤډ کوي نه ځکه په نیوز کې خطر زیات موجود اوسېږي ایس ایل زر وهي درته ټي پي هم زر نیوز کې داسې کېږي چې ښکته منډه کېږي ته به رامنډه کېږي داسې ایس ایل او ټي پي زر لګېږي پکې نو په دغه اساس باندې نو نیوز کې څنګه کېږي دغه نیوز کتل کېږي سیاسي وضعیتونه کتل کېږي په نظر کې د هغې په اساس باندې بیا څنګه کېږي مارکیټ کې تغییروالی منځته راځي اوس سی پی آی نیوز چې دي سی پی آی دا وګورئ سی پی آی دی او بل موږ سره چې دي بل موږ سره د ان اف پي په نوم باندې نیوز ده چې په نوم باندې دا دوه نیوز ډېر خطرناک نیوزونه دي سی پی آی او ان اف پي نو دا به داسې وي چې دا مارکیټ ته ډېر قوي موو ورکوي بیا چې کوي مارکیټ ته ډېر قوي موو ورکوي ان اف پی داسې وي بیا خپل تاثیرات لري که چې د ان اف پی مثبته اوسېږي نو په دې کې ګوره بیا دوه قسمه دي یو اکچوال کاسټ دی فورکاسټینګ دا وګوره یو اکچوال دی یو فورکاسټینګ کاسټ صحیح ده دې کې اکچوال او فورکاسټ دی نو فورکاسټ داسې وي مثال چې یو څوک وایي حالت ښه کېږي د فورکاسټینګ وایي دا وینئ دا پرسنټیج د خلکو ده وړاندوینه ده نیوز څنګه راشي که اکچوال د فورکاسټ نه زیات راغی نو مارکیټ پازیټیو ځي بیا صحیح ده د همغه کرنسي مطابق حرکت کوي بیا که مثال اکچوال د فورکاسټ نه کم راغی نو بیا څنګه کېږي اوس پلن شکل باندې دې زه ان اف پي کې دې کې موږ واخلو ان اف پی وګورم ان اف پی چې د هغه د هرې میاشتې په جمعه باندې راځي ښه نیوز دی هغه اکثر تاسو ته راځي بیا د میاشتې وګورو زه ان اف پی دلته نشته موږ سره ان اف پی خو دغه سی پی آی تاسو ګورئ ښه په دې کې دغه شي باندې ځان پوهېږي اکچوال فورکاسټ باندې ځان پوهېږي صحیح ده و سی پی آی نیوز چې ده که نه سی پی آی نیوز چې ده مطلب په دې کې دا د امریکې ټول داخلي د کارګرو اندازه ښایي د ټولو شیانو د کار د روزګار د بیکارۍ د توکو د خوراکونو دا شیان تا ټول ښایي ده سی پی آی نیوز کې لکه د هېواد ټول معلومات ورکوي ورته که نه دا کنزمشن دی د کسټمر کنزمشن چې ده انډیکس ده نو په دې کې څنګه وي په دې کې د ټول د امریکې د خریداریانو د کاروزګارونو د خوراکي شیانو د استهلاکي شیانو د ټول ریپورټ راځي که چېرته مثال وظایف زیات شوي اوسېږي کار پکې ښه شوی وي پرایسونه پکې معتدل اوسېږي په ټول هېواد کې که نه دا یو نیوز راځي په ټول هېواد اندازه اخیستل کېږي نو دې وخت کې ډالر سره مستقیم ارتباط لري دا بیا که چېرته سی پی آی مثبته اوسېږي نو ډالر قوي کېږي چې کېږي
ډالر قوي کیږي. مثبت څنګه معلومیږي سی پی آی اوسه دغه فورکاست او اکچوال پرایس خبره ده. فورکاست کې مثال څومره وي ورته دا وګوره وسلته دې فورکاسټینګ څومره و 3.5% مطلب زیاتوالی و یعنی شاید په کار کې زیاتوالی راشي په وظایفو کې زیاتوالی راشي داسې که نه حالات ښه شي فورکاسټینګ ده 15%. اکچوال وګوره اکچوال د هغې نه هم ښه راغلی که نه 3.6 راغلی نو نیوز پازیټیو شو که نه د اکچوال سره یو شان یا فورکاسټینګ سره یو شان یا جیګ راغی. نو په دې وخت کې چې شو ډالر قوي کیږي ډالر قوي کیږي. اوس جی پی بي ده که نه جی پی بي هم قوي کیږي. که ته جی پی بي خوا کې کوم ټریډ کوې نو هغه غورځېږي. اوس جی پی بي دلته فرض کړه دا اوس جی پی بي په ډالرو باندې ده پاونډ ده دا چې دا جی پی بي پاونډ که ته ټریډ کوې په ګولډ باندې په ډالر باندې ټریډ کېږي یو ایس ډي باندې ټریډ کوې ته اوس دا نیوز د جی پی بي ده که نه او پازیټیو راغی چې پازیټیو راغی مطلب څه چې پاونډ قوي شول نورم پاونډ قوي کېږي په مقابل کې ډالر څنګه کېږي ښکته غورځېږي ورته. نو په دلته څنګه کېږي ډالر قیمت مارکیټ برځي. که چېرته اوس همدغسې اکچوال چې دا د فورکاست نه څنګه راشي ټیټ راشي اکچوال د فورکاست نه ټیټ راغی نو چې کله اکچوال د فورکاست نه ټیټ راځي مطلب څه چې پاونډ د ډالر مقابل کې ټیټ شو چې ټیټ شو خو ډالر به جګ شو که نه نو د پاونډ ګراف څنګه ځي ښکته ځي. نو که ته بیا چې د پاونډ ټریډ کوې نو مارکیټ څنګه کېږي سل ځي دې وخت کې په دې وخت کې مارکیټ شی کېږي سل کېږي. نو که ته نیوز ټریډ کوې نو ته باید سل آپشن ووهې. که چې د پازیټیو نو باید ته به بای به وهې. دغسې مثال څنګه دی ارتباطونه سره بیا دا لري د اکچوال او د فورکاست خبره اوسېږي ښه چې خبر ده د اکچوال او د فورکاست خبر ده. اکچوال حقیقي قیمت د فورکاست پیشګویي ده. مثال دا د سی پی آی خبره شوله ان اف پی په دې شکل باندې ده ښه دا دومره غټ نیوز دي لکه فرض کې دغه وسوګه دا بل نیوز خبره هم تاسو زه وکړم همدې کې عموما دا غټ نیوز دا سره چې کوم وي دا خبر دا سی ویلن ځکه چې دا خطرناک نیوز دي په دې وخت کې مارکیټ څنګه کېږي قوي حرکت کوي ورسره. دا اکچوال او فورکاست باندې ځم پوهې کې نور باقي د هر نیوز پاک لا به ډیپینډ تاسو باندې کې تاسو چې ټریډ کوئ اوس تاسو چې ټریډ کوئ مثال ته چې غواړئ ټریډ کې که ګولډ غواړئ نو ګولډ کې همدغه سی پی آی او ان اف پی غټ نیوز پکې همدا دي ګولډ کې صحیح ده او دا به ګورې که نه یو ځل به دا ګورې چې ګولډ دا راځي که نه راځي. اوس ګولډ کې چې غټ نیوز دي همدغه نیوز دي دا لکه مارکیټ ته ډېر غټ تغییر ورکوي ان اف پی او سی پی آی دا څنګه دي یو ان اف پی شولو ان اف پی صحیح ده او بل چې شو سی پی آی شو. دغه دوه نیوز چې کله راځي اوس ان اف پی هم دا شته ګوره ان اف پی فورکاست او چې ده اکچوال ده. نو ته ګولډ ټریډ کوې صحیح ده ګولډ په یو ایس ډي باندې دي ښه ډالر باندې ټول دي. که ته ګولډ ټریډ کوې که ته یورو په ډالر باندې ټریډ کوې چې هر څه ټریډ کوې ته صحیح شو. په دې فورکاست او اکچوال باندې هم کوي فورکاست مخکې نه وړاندوینه کېږي. مثال فورکاست داسې ده چې اوس خلک وایي چې ګولډ پورته ځي حالت ښه کېږي شرایط ښه کېږي ان اف پي پاته خبرې کوي شرایط ښه کېږي مثال داسې ده. نو که تاسو وکتل چې ان اف پي لپاره فورکاست څومره شوی فرض کړئ مثال داسې شوی ده 15 زره شوی ده صحیح ده فورکاست او اکچوال څومره راغی اکچوال هم د هغې نه زیات راغی 16 راغی مثبت شو که نه فورکاست نه اکچوال څنګه شو نور هم مثبت شو. چې نور مثبت شو مطلب څه چې ډالر قوي شو ده ډالر قوي شو. نو چې ډالر قوي شي ګولډ څنګه کېږي ښکته غورځېږي چې یو قوي کېږي بل غورځېږي ښه دا په یاد لرئ ټول د شیان کې دي چې یو قوي کېږي بل غورځېږي. اوس که ګولډ ده که اوس چې ډالر قوي شوله
خو یورو ښکته ځي که نه یورو ښکته ورځېږي نو که ته یورو ډالر ټریډ کوې نو دې وخت چې کېږي یورو ښکته ورځېږي یورو ګراف ښکته ځي ته به سل کې ته به چې کې ته به سل کې ځکه ډالر کوي شو نو یورو څنګه کېږي ښکته ورځېږي مارکیټ کې دا یورو ولې ورځېږي چې ډالر کوي شي یورو دا ورځېږي همداسې ګولډ هم څنګه کېږي ګولډ هم سل کېږي ډالر پې کوي شول ګولډ راوغورځېدل چې کله ډالر کمزوري کېږي مقابل چې شي کېږي برازي که ته هر شی ټریډ کوې ته ګولډ ټریډ کوې که پیسې ټریډ کوې اوس که دلته مثال NFP فرض کړه مثال دا کم راغلی وی دا چې راغلی وی دا 10 راغلی وی چې 10 راغی نو د اکچوال فورکاست نه کم راغی که نه نو مطلب چې شو ډالر کمزوري شول چې ډالر کمزوري شي نو یورو څنګه کېږي بیا یورو به راځي بیا به ته بای وایې چې به وایې بیا بای به وایې خو دا ډېر قوي موو کوي دې کیچ کولی هم نشي دا ښه په دې خاطر مناسبه دا وي تاسو نیوز ټریډ نه کوئ بیخي پرېږده چې نیوز مارکیټ نارمل شي د نیوز په وخت کې تاسو ټریډ ته مه داخلېږئ چې کله تاسو ټریډ ته داخلېږئ بیا نیوز بیا داسې کېږي چې مثال هغه ټریډ تاسو له لاسه وځي نو ته به په نیوز کې ټریډ نه کوې ته به فقط نیوز کې منتظر پاتې کېږي چې کله نیوز ختم شي د نیوز نه وروسته مارکیټ بېرته نارمل شي بیا به ته مارکیټ ته کښېنې او ټریډ به اخلې ټیک شو دا د نیوز د فنډامنټل خبرې دي ته به یو ځل راځې مارکیټ به ګورې چې مارکیټ کې خو سور نیوز نشته که سور نیوز و بیخي مارکیټ ته مه داخلېږه ټریډ به نه کوې پکې ځان ته به انالیسز وکړې خو ټریډ به نه کوې ټریډ به څه وخت کوې چې نیوز ختم شي ځکه نیوز نه په د نیوز په 15 منټو کې مارکیټ څنګه کېږي اخو د خاوړ منډې وهي سي قوي حرکت کوي ته په هغې ټایم کې حرکت نه کوي اوس لکه دا وګوره اوس فرض کړه مثال موږ دا ځان ته به نښه کړه صحیح ده اوس صحیح خو موږ په نښه کړي که نه خو ته په نیوز وخت کې ټریډ پکې نه کوې دا د نیوز وخت کې داسې کېږي دا مارکیټ د نیوز وخت کې دا مارکیټ له دې جهان داسې منډې وهي داسې منډې وهي داسې جګېږي بیا ته غورځېږي داسې کېږي داسې منډې وهي نیوز وخت کې داسې پورته کېږي او ښکته کېږي بیا چې کوم طرف که هغه نیوز کم خوایي ماته وایي که NFP مثبت وي بیا ډالر قوي کېږي نو مارکیټ ښکته غورځېږي که NFP مثبت وي ډالر څنګه کېږي NFP که مثبت وي ډالر قوي کېږي نو که منفي وي ډالر کمزوري کېږي یورو به راځي چې بیا دا څنګه پورته راغی نو دې نه بعد مارکیټ څنګه به راځي بیا به ځي به راځي بیا هغې نه بعد بره مارکیټ ځي دغسې صحیح شو اول تاسو ځان ته دا مطمئن کړئ تاسو چې ټریډ کوئ کرنسي ټریډ کوئ ګولډ ټریډ کوئ چې ټریډ کوئ نو بیا د هغې مطابق نیوز ته هم دا فیکټري ته راځئ په دې فیکټري کې نیوز تاسو ګورئ بیا دې نیوز پاک له مطلب چیټ جی پي ټي ته معلومات ورکوي هغه مکمل معلومات درکوي ورته صحیح ده بیا مثال دا د اوس ته غواړې چې یورو ټریډ کړې صحیح ده دا اوس کیټ ده دا سور نیوز کیټ کاناډایي ډالر ده ته چې کاناډایي ډالر په نښه کې هلته تا ته CAD پر UD راځي USD راځي ډالر باندې راځي ته به راشي دا به ورکړې ورته CPI د کاناډایي ډالر لپاره صحیح ده تا دا به چیټ جی پي ټي مکمل معلومات درکړي چې د اکچوال د فورکاست نه کم راغی چې کېږي درته وایي اوس که اکچوال د فورکاست نه کم راشي چې کېږي CPI کې په دې کې ډالر قوي کېږي که نه مطلب اوس دغه ګوره فورکاست مثال څومره صفر شوی 2 ده او دا هم 0.2 ده که دا 0.4 راغلی وای دې نه زیات و که نه نو کاناډایي ډالر څنګه کېږي قوي کېږي که نه چې قوي شو نو مطلب څه ډالر کمزوري شول هغه قوي شو نو پرایس څنګه ځي بره ځي که نه قیمت پورته کېږي پې که نه یو سپکېږي بل دروندېږي او که منفي راشي نو بیا ډالر پورته کېږي پې نو بیا کاناډایي ډالر څنګه کېږي ښکته راغورځېږي بیا هغه بیا ډاون غورځېږي بیا نو ته دې نیوز په هکله باندې کولی شي بیا چیټ جی پي ټي نه استفاده وکړي که نیوز کې علاقه لري نیوز کې شیان لري صحیح ده چې په دې نیوز سره مارکیټ کې چې منځته راځي که ته یورو غواړې چې هر څه ته غواړې مطلب ته ټریډ کې ډیپینډ تا باندې کوي بیا صحیح ځکه ته خو یو چې ټریډ کوې که نه هغې مطابق دا نیوز بیا تاثیر کوي بیا
کته کرنسیان ټریډ کوي فورکس ټریډ کوي نو بیا ته ګوره ورته کته ګولډ ټریډ کوي نو بیا یو اس ګوره بیا چې ګوره وازي به یوازې یو اس ډي ګوره ګولډ ټریډ کوي لچې ګوره بیا یوازې یو اس ډي ګوره یو اس ډي کوي کیږي ګولډ څنګه کیږي کته کیږي که یو اس ډي کمزوري کیږي ګولډ پورته کیږي بس دومره کوه بیا او کته کرنسیان ټریډ کوي مطلب یورو ډالر باندې ټریډ کوي ته لکه دا موږ چې وسري کړی دي یا ته یورو په ډالر باندې ټریډ کوي یا جی بی پی په ډالر باندې ټریډ کوي دا وګوره یا یو اس ډي جی پی واي کې دا وګوره بیا به څه وکې بیا به هغه نیوز ته به ګورې چې خطرناک نیوز څه وخت دی دا چې کله سور نیوز و بس دا مارکیټ به څنګه کېږي بیا سور نیوز جی پی بي لپاره څه وخت و لرو که نه دا ویني څه وخت لرو په 19 د نومبر لرو چهارشنبه نن شته یعنې څو بجې و 11:30 بجې و سهار کې 11:30 بجې په جی پی بي لپاره په سهار کې نیوز موجود و دا وګوره نیوز ټیم کې وګورئ دا کینډل وګوره ګورئ یو کینډل جوړ شوی خیال دا ورته د نیوز وخت ګوره دا نور کینډل وګوره او دا کینډل وګوره مطلب څه چې مارکیټ دومره غورځېدلی وګوره بیا برتلی ګوره اول مارکیټ برتلی ده هغې نه بعد دلته راوغورځېده بیا دومره جګ شوی بېرته وګوره په نیوز کې دغسې وضعیت منځته راځي چې مارکیټ ګډ وډ اوسېږي ته په نیوز کې ټریډ نه کوې انډرسټینډ مشکل خو به نه دی کې دا شو ستاسو د نیوز خبرې او د ټایم فریم خبرې او د منی منیجمنټ او ریسک منیجمنټ خبرې شو ستاسو